عمران خان تورخم ته راځي خو کله ولې ګران لیدونکو السلام علیکم. پاکستاني چارواکو ویلي چې ټاکل شوی و عمران خان به د سپټمبر په 14مه نیټه تورخم ته لاړ شي، خو د یو شمېر ضروري کارونو له کبله دغه سفر ځنډولی و. خو اوس چارواکي وایي چې د سپټمبر په 18مه د پنجشنبې په ورځ تورخم ته ځي. د عمران خان د سفر موخه د تورخم د دروازې 24 ساعته رسمي پرانسته ښودل شوې. د یادولو ده چې تورخم وخت نا وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له امله بندیږي او اوس څو ورځې وړاندې په ازمایښتي ډول پرانستل شوی و، خو اوس عمران خان غواړي چې په رسمي ډول یې پرانیزي. د تورخم ښاروال راحت ګل زیارمل ویلي چې دوی یادې پرانستې ته پوره چمتووالی نیولی و. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل او د افغانستان د ترانسپورټ وزیر هم دعوت کړی و، خو عمران خان یاد مراسم وځنډول. د یادولو ده چې پاکستان ته د ولسمشر غني په سفر کې پرېکړه شوې وه چې دا دروازه به په 24 ساعته توګه پرانستل کیږي. په هر حال په دغه موضوع په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ بحثونه شوي دي. ځینې اندېښمن دي چې د دې دروازې رسمي پرانستې په نوم لویه دسیسه جوړه شوې ده او داسې معنا لري لکه ډیورنډ چې په رسمي توګه وپېژندل شي. دوی وایي د دې دروازې نه په کلونو تجارت کیږي، نو رسمي پرانستې په څه معنا؟ دوی وایي دا دروازه همیش د پاکستان له طرفه بندیږي او خلاصیږي، نو پرانسته دې هم دوی ترسره کړي او د افغانستان چارواکي دې پکې ګډون نه کوي. خو ځینې بیا وایي چې دا یوازې د یوې تجارتي لارې پرانسته ده او په ډیورنډ او نورو مسلو پورې اړه نه لري. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. دا به تورخم ته د عمران خان د راتګ په هکله زموږ ویډیو که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالئ او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.